نو واوره د دې میاشتې یو څو فضایل چې دا جذبه دې ډېره شي، دا شوق دې ډېر شي په مبارکه میاشت کې. د دغه مجلسونو ابتدا موږ د دې مبارک مجلس نه وکړه چې په هغې کې د دې میاشتې یو څو فضایل او د دې عبادت یو څو فضایل به بیانوو. فضایل چې کله انسان واوري که نه، نو بیا په هغه کې څه پیدا شي؟ جذبه را پیدا شي چې بی دا زه چې کوم کار کومه دا معمولي کار نه دی. ګورئ، یو فضیلت د رمضان د میاشتې دا دی چې دې ته ویلی کېږي شهر القرآن. دا لوی فضیلت دی د دې میاشتې چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. بلکې دا یاده کوه سره دا خبره چې آسماني کتابونه ټول په رمضان کې نازل شوي دي. دا څومره لوی فضیلت دی. صرف قرآن نه دی نازل شوی د رمضان په میاشت کې، بلکې آسماني کتابونه ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي. رب العالمین په قرآن کې سوی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. د رمضان میاشت هغه میاشت الله وی چې په دې کې قرآن نازل شوی. د قرآن د نزول ابتدا هغه په دې میاشت کې شوی ده. اولنی آیتونه چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په غار حرا کې نازل شوي دي، نو هغه کومه میاشت وه؟ هغه د رمضان، او په رمضان کې د لیلة القدر شپه وه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله یقینا د قرآن ما راکوز کړی دی یا درکوز کړی دی تاسو ته فی لیلة القدر، د لیلة القدر په شپه کې. په بل ځای کې الله څه وایي؟ انا انزلناه فی لیلة مبارکه. الله یقینا د قرآن ما درلېږلی دی په برکتي شپه کې. برکتي شپه د څه وه؟ هغه د لیلة القدر شپه وه. واثله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت ته امام احمد امام طبرانی راوړی دی چې په هغې کې دا دي په هغه روایت کې چې د ابراهیم علیه السلام صحیفې، تورات، انجیل، زبور، قرآن، دا ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي. بل یعنی زم که بل یو فضیلت هم د دې میاشتې بیان نشي، نو دغه فضیلت کافي دی چې په دې میاشت کې قرآن او نور آسماني کتابونه هغه الله نازل کړي دي. نو بیا په دغه شان دویم فضیلت د رمضان میاشت شهر القیام والتراویح والتهجد، دا د شپې د تهجدو میاشت ده، دا د قیام اللیل میاشت ده، دا د تراویح میاشت ده. ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان په شپو کې قیام وکړي، قیام ایمانا واحتسابا، د ایمان د لاسه، دا خبره پکې یاده کړئ. ګورئ، د ایمان د لاسه یعنی نیت خالصي د الله دپاره یې کوي، واحتساب او د الله نه پې اجر غواړي. چې دا دوه خبرې پکې یاله، چې دا دوه پکې نه وي بیا به اجر نه میلاوي. معمولي اجر نه دی. ګورئ ښه، معمولي اجر نه دی. ته چې د شپې د رمضان په میاشت کې په تراویح ولاړې که نه، او تهجد کې او قیام کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دا دوه شرطونه پکې ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تیر شوي چې څومره ګناهونه دي ټول به دله الله وبخي. دا اوس معمولي فضیلت دی. دې میاشت کې قیام پرې نه دی، تهجد پرې نه دی، تراویح پرې نه دی. زه بار بار دې خبرې تکرارولو ته ضرورت نشته، خو کوم یې بیا هم چې خیر دی که په دې میاشت کې لږ ستړی شي. څوک چې د رمضان د میاشتې
په شپو کې منځونه کوي، تراویح، تهجد او دا ولاړ الله ته، دا سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په شهیدانو کې شمارلی کېږي او په صدیقینو رښتینو خلکو کې شمارلی کېږي. دریم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې په دې میاشت کې رب العالمین ګناهونه بخي. په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی ګناهونه بخي. حدیث کې داسې راځي، امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی، ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، د حدیث ته غوږ کېږدئ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان د میاشتې د روجې ونیوي ایمانا واحتسابا، ایمانا واحتسابا معنی دا دی چې یعنی خالص د الله دپاره ایمان یې ورته تازه کړی، واحتسابا او اجر پې د الله نه غواړي. چا چې په دې سره د دې میاشتې روجې ونیوي الله به له تېر شوي ګناهونه ټول وبخي. څلورم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې دې میاشت کې خلک د اور نه ازادېږي. شهر العتق من النیران، د اور نه د ازادېدو میاشته ده، د اور نه د ازادېدو میاشته. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته د خوندور حدیث او د خوشحالۍ حدیث، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا كان اول لیله من شهر رمضان، د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي، د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانان وتړلی شي، دوی چې کوم مشران دي هغه وتړلی شي، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، نو د جهنم هغه دروازې الله بندې کړي، یوه دروازه به کې هم نه کولاوئ. وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، او الله د جنت دروازې کولاو کړي، یوه دروازه به کې هم نه بندوي. وینادي مناد، او آواز کوونکی آواز کوي، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، آواز کیږي د الله د طرف نه، ای د خیر غوښتونکیه راځه راځه، دا وخت ښه زور ولګوه، ښه مقابله وکړه، ښه کوشش وکړه، او ای د شر اراده لرونکیه بس کا، بند شه، دا میاشت د دې نه ده، دا وخت د دې نه دی، دا زمانه د دې نه ده. دا آواز پکې